شعر دا دی کنه چې په هنګو او که په کوارټ کې اوسو د هر سړي سره چوکاټ کې اوسو رقیب ستا به 120 وي پریشر برابر دی نصیره डबल डबल कुछ करके दिखाना है आगे जाना है دوستانو داسې حساب دی چې چکر ډېره مزه نن وکړه او موسم خو هم ډېر جنانه موسم دی. سلامونه نیکې احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید انسټول وي خشاش بشاش ہے جناب نن یو ځل بیا راغلي یو آوټینګ دپاره او ډېر ښایسته خوندور شان لوکیشن دی او دې پروګرام کې موږ سره مرسته کړې ده میسټر ناصر ټیلر او میسټر نجیب او سره ګڼ شمېر ځوانان. نو جناب تیری چې کومه دی شروع دی او ډېر ښایسته خوندور شان لوکیشن ته هم راغلي یو او هم مخکې وړاندې یو چې کوم پروګرام دی هغه تاسو هم ښایي نو جناب بکي مونږ سره اوسئ. ښه جناب راغلي یو غره ته او ډېر ښایسته خوندور شان پروګرام دی او بیکګراونډ کې تاسو هم کتلی شئ چې ګڼ شمېر ځوانان دي راسره او دا یو ځوان چې زه یو شعر مې یاد کړی دی دنه به یو شعر هم واورو جناب مونږ سره اوسئ. شعر دا دی کنه چې په هنګو او که په کوارټ کې اوسو د هر سړي سره چوکاټ کې اوسو رقیب ستا به 120 وي پریشر رقیب ستا به 120 وي پریشر موږ د مغزو نه 160 کې اوسو بری یو سره نه منم कुछ करके दिखाना है आगे जाना है खुद को कीमती बनाना है दुनिया को दिखाना है कुछ करके दिखाना है आगे बढ़ते जाना है दुनिया को दिखाना है अपना सर उठाना है दुनिया में मुकाम बनाना है आगे बढ़ते जाना है आगे बढ़ते इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ कोशिश है मेरी कि तुम आजाद हो जाओ. دوستانو داسې حساب دی چې چکر ډېره مزه نن وکړه او موسم خو هم ډېر جنانه موسم دی او یاران دوستان هم راغلي ډېر خوندور انجوای وشو او پروګرام نه مو خوند واغسته. موږ راغلي یو کنه تاسو سره په نیکۍ مل شه موږ سمرو ته راخیتلي یو ډېر ښایسته انجوای مو وکړه پوه شوې ماحول ښایسته زبردست برابر دی او وروره جانه دا بله خبره دا دی چې ښه ښایسته پوه شوې موږ وربول کړی و پوه شوې او پکې چرګ وه بریاني وه وغیره وغیره پوه شوې یاران دوستانو او ورسره پوه شوې تا سره په نیکۍ مل شه که نه دا وګورئ پوه شوې تاسو به دا غرونه کتی شئ دلته تاسو هم راتلی شئ بندیز ورمندې نشته دی پوه شوې هر کله راتلی شئ 24 ګنټې راتلی شئ پوه شوې